السلام علیکم پښتنو ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو، تاسو ګورئ آنلاین ورکصفا یوټیوب چینل او زه یم صافی ستاسو په خدمت کې. ملګرو، دا ویډیو به خامخا لایک کوئ، ځکه چې دې کې دا سیټینګ درښیم چې دغه سیټینګ په واسطه تاسو کولی شئ د خپل د موبایل غټ ستونزه حل کړئ. ملګرو، ډېر ښکلی سیټینګ دی ملګرو. خو مخکې له ویډیو شروع کولو څخه ریکویسټ کوي آنلاین ورکصفا یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن حتما یې سره کلیک کړئ ملګرو، چې د موږ هره ویډیو تاسو ته ژر تر ژره در ورسیږي. ملګرو ویډیو شروع کوو، لاړ به سو ملګرو سیټینګ ته. سیټینګ کې به ملګرو کوز راشو، دلته د لاس نښه ده، په دې باندې به کلیک کړو. بیا به دریم اپشن باندې له پاس خوا کلیک کړو. بیا به ویانای اپشن باندې کلیک کړو. دا ګورو دا غیر فعال ده، دا که چېرې موږ فعال کړو نو موږ ته به دا علامه دلته راسي. داسې کله راغی نو زموږ کار په همدې کې دی. په دې کې څو مهم شیان دي. که چېرې ستاسو د موبایل بټنې کار نه کوي، کولی شئ د دې په واسطه یې خپل موبایل کنټرول کړئ، نه شاته تروځئ، فیسبوک کې ګوتې وهئ، شاته تروځئ، هوم سکرین او داسې نور دی. او تاسو کولی شئ د ماوس په طریقه هم کار واخلئ ملګرو. دا یې د ماوس طریقه ده او همداسې نور دي ملګرو. ډېر زبردست سیټینګ دی ملګرو. ویډیو به حتمني سره لایک کوئ، چینل به سره سبسکرایب کوئ ملګرو. سیټینګ مو هم کیدای شي خوښ شوی وي. ډېر ښکلی سیټینګ دی. دا چې د موبایل بټنې هم ټچ سم کار نه کوي، دا سیټینګ کولی شي. نور هم په الله سپارم. خدای په امان ملګرو. هو ملګرو، هېر هم نشئ چینل سره سبسکرایب کړئ ملګرو. الله په امان ملګرو.